بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د وظیفي او تعویض ټي وي کتونکو یو ځلې بیا ستاسو په درانه خدمت کې د یو نوي او ډېر زبردست عمل سره حاضر شو. دا د هغه خویندو دپاره دی چې چاته کینسر لګېدلی وي یا د هغوی د ناسور بیماري وي. دا خطرناکې دانې دي. نو که د چا کینسر او ناسور وي د هغې دپاره اوس دا کم عمل درته ښیم، قرآني علاج درته ښیم، دې باندې عمل وکړئ. الله جل شانه به ستاسو کینسر هم ختم کړي، ناسور هر څه به ستاسو الله جل شانه ختم کړي. او دا یو عام عمل نه دی، بلکې دې باندې بار بار تجربه شوې ده او الله جل جلاله د دې فضلې سره مریضان هم روغ کړي دي. هغه عمل څه دی؟ هغه عمل دا دی، د ټولو اول به د سحر د سنتو نه پس او د فرضو نه مخکې په یو ځان له ځای کې به کښېني او 41 ځله، یعنې 41 بار 41 ځله به بسم الله الرحمن الرحیم سره د میم د یو ځای کولو د الحمد د لام سره دا به ووایې. لکه مثلا داسې به ووایې: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یعنی د بسم الله دا میم به د الحمد د دې لام سره یو ځای کې په داسې ترتیب سره به وایې. دا به 41 ځله ووایې او هغې نه پس به دغه په اوبو باندې یا په جوسو باندې دم کړئ او هغه اوبو او هغه جوس به بیا راوالئ هغه مریض ته چې د هغو کینسر او ناسور وي، په هغه مریض باندې دا وڅکئ. انشاءالله چې د دې عمل په برکت باندې به الله جل جلاله د ستاسو مریض ته شفا ورکړي. او دا یو عام عمل نه دی، بلکې په دې عمل باندې بار بار تجربه شوې ده او الله جل جلاله د دې عمل په ذریعې سره تمام مریضان ښه کړي دي. نو تاسو هم کولی شئ، د دې مکمل اجازت تاسو ته شته.